السلام علیکم ګران خلکو ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. زه یم سیدالله حسن تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو زیات به خوښ شو، تقریبا 10 یا 15 ورځې وشوې چې ما ویډیو نه اپلوډ کړې، ځکه چې زموږ د ښوونځي ازموینې وې. دا د ازموینې په خیر سره تېرې شوې. نو ملګرو لکه څه ډول چې ما تاسو سره وعده کړې وه، لکه کمیونټي ټایپ کې ما یو پوسټ کړی، ورته ویلي وو چې زه به د فسبوک د ریپورټ په اړه تاسو ته ډېره زبردست او اسانه طریقه درښیم چې صرف په یو ریپورټ تاسو د هر چا د فسبوک آی ډي ورختمولی شئ. بالکل په نوې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د هر چا د فسبوک آی ډي ورختم کړئ. ملګرو تاسو به د ریپورټونه زیات لیدلي وي، مونږ هم په آی ډي ګانو باندې کوو، تاسو به هم کړي، خو زیاتره کار نه کوي. نو دا ځل تاسو ته یو بله طریقه درښیم، بالکل په همدې ویډیو کې په همدې طریقه کې به زه د هغه شخص آی ډي ورختموم، تاسو هم د هر چا آی ډي ورختمولی شئ. خو ملګرو تاسو څخه په ډېر درناوي غوښتنه کوم چې د دې ویډیو څخه غلطه استفاده مه کوئ. هغه آی ډيګان چې غیر اسلامي او غیر اخلاقي پوسټونه کوي هغه ختموئ، نو سم آی ډيګان چې دي هغه مه ختموئ، نو غلطه استفاده ترې مه کوئ. ملګرو دلته یو کس دی، زه دغه آی ډي ختموم، ما زیات په زبیو لکه څه ډول تاسو سکرین کې ښکاري. خپل نوم یې هم داسې نوم ورکړی دی چې فسبوک کې سرچ کول یې مشکل دی. نو همدې وجې دغه پروفایل لینک ما کاپي کړی دی. زه دغه له روازم ختموم ځکه چې ما زیات تنګې غیر اسلامي غیر اخلاقي شیان کله هم رالیږي. نو ملګرو زه ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم نو تاسو څخه په ډېر درناوي غوښتنه کوم چې زموږ د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ووهئ، همدارنګه ورسره خوا کې چې کوم د ګنټۍ نښه راځي دا هم ووهئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسېږي. ملګرو راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو لومړی راځم یو ساده ریپورټ د هغه په آی ډي باندې کوم، وروسته بیا ورباندې غټ ریپورټ کوم. ملګرو زه اوس راځم مثلا هغه فسبوک کې سرچ کولی نه شم، خو د مسنجر له لارې ورځم. مثلا د یوې بلې آی ډي څخه ځم، دا اوس ورسره یو ځای شوی ملګرو، تقریبا 2 دقیقې مخکې زه ورسره یو ځای شوم. تاسې په خپله لیدلی شئ چې 11 بجې 8 دقیقو. ملګرو زه اوس دلته د پروفایل راخلاصوم دی ده. ملګرو کله چې دغه پروفایل زه راخلاص کړم، خو دلته تاسو ملګرو لیدلی شئ چې ملګرو دلته یوه ستونزه ده چې په د پروفایل فسبوک پروفایل باندې د موبایل سکرین ریکارډ تور راځي، تور ښکاره کېږي. خو بیا هم زه تاسو طریقه درښیم ملګرو. کله چې تاسو د 3 ټکو باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو دغه پروفایل لینک لومړی کافي کړئ، او بیا به هم په 3 ټکو کلیک وکړئ، او دلته ریپورټ پروفایل اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو دلته به تاسو په فیک اکاونټ باندې کلیک وکړئ او دا به سینډ کړئ. کله چې دا سینډ کړئ ملګرو، دا به ریپورټ پروفایل ښکته چې ښکاري په دې اپشن به تاسو کلیک وکړئ. اوس ملګرو دغه خانه چې کومه ښکاري دا به ډکه کړئ، چک مارک او ریپورټ باندې به کلیک وکړئ. اوس ملګرو لومړی ساده ریپورټ کوو، وروسته بیا غټ ریپورټ باندې کوم. دا طریقه تاسو ته مسلسله درښیم ملګرو. دا به لږ وخت ونیسي، خو دا د وشو. اوس به نیکسټ اپشن باندې کلیک کړئ، بیا ځل به تاسو ډن دا به ډن کړئ. ملګرو بیا به هم په مغه سیر طریقه وکړئ، په د 3 ټکو چې کلیک وکړئ دلته به تاسو بیا راشئ. دلته ملګرو تاسو په فیک نیم په دې اپشن تاسو کلیک وکړئ او سینډ به یې کړئ، او دا به ملګرو بیا هم تاسو ډن کړئ. او اوس به ملګرو تاسو بیا راشئ دغه پروفایل انځور باندې به کلیک وکړئ. دلته په 3 ټکو چې کله کلیک وکړئ لاندې به راشئ، ریپورټ فوټو په اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دا وکړئ ملګرو دلته به تاسو په سپیم باندې کلیک وکړئ په دې ځای باندې، او دا به سینډ کړئ. چې کله ملګرو دا تاسو سینډ کړئ دا به ډن کړئ. اوس به بیا هم په همغسې طریقه وکړئ، په 3 ټکو چې کلیک وکړئ لاندې ریپورټ فوټو اپشن باندې به کلیک وکړئ، او ملګرو دا به هم ریپورټ کړئ. تر دې ځایه ملګرو تاسو به دا ځل په فالس نیوز په دې اپشن تاسو کلیک وکړئ، او دا به سینډ کړئ. ملګرو ته دې ځایه ساده ریپورټ تر سره شو. او اوس په تاسو ملګرو راشئ له دې ځای څخه فسبوک ته به راشئ. فسبوک ته چې کله راغلی ملګرو د 3 خطونو باندې به کلیک کړئ. اوس ملګرو موږ ورباندې غټ ریپورټ تر سره کوو، او دلته ملګرو تاسو لاندې راشئ، دلته به په ریپورټ او پرابلم په دې اپشن تاسو کلیک وکړئ. دلته ملګرو بخښنه غواړم دلته زنګ راغی، په هر ملګرو تاسو کله دلته کلیک وکړئ لاندې به راشئ، پروفایل به تاسو پیدا کړئ، کوم چې دلته ښکاري پروفایل په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. او ملګرو دلته به تاسو دغه پروفایل لینک چې تاسو کاپي کړی هغه پیسټ کړئ،
اوس به ملګرو دلته یو څه نوره لیکنه هم شته ما کاپي کړې ده په موبایل بل ځای کې مې کاپي کړې ده هغه به هم زه ورته راواخلم خو ملګرو دغه لیکنه تاسو ته په ډیسکریپشن کې شته هغه ځای څخه تاسو ترلاسه کولی شئ او دلته یې ورسره پیسټ کولی شئ دا تاسو ملګرو له ډیسکریپشن څخه تاسو راواخلئ کاپي کړئ او دلته یې ورسره پیسټ کړئ په دې ډول سره دا به پیسټ کړئ او دلته به ملګرو ترتیب کړئ اوس ملګرو تاسو دغه یو لاندې دا به ختم کړئ د کیمرا رول چې ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ او د هغه د پروفایل څخه به یو سکرین شاټ واخلئ او دلته به یې ورته اپلوډ کړئ ملګرو دا به دا شان دی اپلوډ کړئ او داسې چې کله تاسو شي ملګرو په سینډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ بیک ریپورټ دا دی روان شو ملګرو دغه تاسو وینئ ریپورټ ترسره شو ښه نو ملګرو زه اوس بیا هم راځم د هغه ایډي ګورم میسنجر له لارې ورځم تاسو په خپل ملګرو چې فیسبوک یوزرز یعنې د هغه ایډي همدا اوس ورختمه شوې ده زه اوس راخلاصوم ملګرو تاسو په خپله لیدلی شئ چې د هغه ایډي ختمه شوې ده میسیج ورته نشم کولی ملګرو زه دغه دا ایډي اوس د یوه لینک له لارې ورځم خلاصوم چې په هغه ایډي باندې څه شوي دي تاسو ته زه اوس دا طریقه درښایم تاسو ملګرو خپل وخت ورسره لیدلی چې په همدې وخت مونږ هغه ایډي ورختمه کړه اصل لینک له لارې ملګرو ورځم دا دی تاسو وینئ چې د ملګرو دلته دا لیکنه زه داسې زون کړم ملګرو تاسو په خپله دلته لیدلی شئ چې لیکلي دي د لینک یو فالوډ may have expired تاسو په خپله ملګرو لیدلی شئ وایي دغه لینک چې تاسو فالو کړی دی هغه اوس مهال ایکسپایر شوی دی ملګرو تاسو دا ښکاره ثبوت دی چې تاسو په خپل لیدلی شئ هغه ایډي همداسې به اوس ورختمه شوه په همدې وخت کې همدا ویډیو روانه ده ملګرو تاسو وینئ چې په 11 بجو 8 دقیقې مونږ ویډیو روانه کړو اوس 11 بجې 22 دقیقې دي ملګرو زه اوس فیسبوک ته راځم فایند اینډ سپورټ اپشن ته راځم دلته ملګرو تاسو دلته وینئ چې هغه سر ته کوم ښکاري ریپورټ ترسره شوی دی دلته تاسو په خپله لیدلی شئ ملګرو او لاندې ټول ریپورټونه چې مونږ کړي دي مخکې هغه کټ شوي دي سټرایک اپ ریسټرایک اپ کلوز نور کټ شوي دي همدغه یو ریپورټ چې مونږ همداسې به مونږ ترسره کړی دی هغه ترسره شوی دی ملګرو تاسو په خپله لیدلی شئ دا یو ښکاره ثبوت دی چې تاسو وینئ ملګرو زه اوس راځم دغه ریپورټ راخلاصوم تاسو به اوس خپل دلته وګورئ ملګرو تاسو وینئ چې یو اناونسلی ریپورټډ همدغه تاسو وینئ چې وایي تاسو دغه اکاونټ ریپورټ کړی دی هغه ختم شوی دی او دلته لاندې ملګرو تاسو وینئ we will remove it یعنې مونږ هغه ختم کړی دی لرې کړی مو دی له دې ځای څخه ملګرو دغه د ریپورټ یو ښکاره ثبوت تاسو ته مونږ دروښودو بالکل رښتینې طریقه ده او که تاسو بیا هم وایئ چې دا شاید فیک وي نو فیک نه ده د دې ایډي لینک په ډسکریپشن کې شته تاسو لیدلی شئ ملګرو دا وه زموږ ویډیو ته هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي مننه ښه وخت ولرئ